په کال 1993 کې دلته د جرمني په کولن ښار کې یو سړي او د هغه ځینې دوستانو یا رفیقانو اعلان وکړ چې د ډیورنډ کرغړنه کرښه له منځه لاړه. یو تاریخي موقع وه. په دنیا کې دا خبر ډېر په دلچسپۍ سره اورېدل کېده او ځینې خلکو په ممکنه توګه دا ډېر په غوسه اورېده. دغه وخت د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي په دې غونډه کې موجود وو. دغه سړی څوک و؟ زما ورسره څه رشته ده؟ لږ به شاته لاړ شو. کال 2000 کې په کراچۍ کې زه یو تنکۍ زلمی وم، خبریال وم. زما یو دوست ملګری مشر پښتون ملتپاله امیر حمزه مروت ما ته ټلیفون وکړو چې مدیر صاحب پېښور ته ځو. ما وویل ولې؟ وی یو غونډه کېږي او په هغې کې د قامي پښتون قامي وحدت خبره کېږي. ما خپل کمیس یو اضافي راواغسته، یو کوټ مې راواغسته، یو بیگ مې راواغسته، جاز ته وختو پېښور ته لاړو. په ګرین هوټل کې مو کمره ونیوه او په سبا لا د پېښور په پریس کلب کې هغه غونډې ته لاړو. په دغه غونډه کې یو سپین ږیری پښتون مشر ناست و چې نوم یې و افضل خان لالا. افضل خان لالا سره خواته یو بل شخص هم ناست و. دوی دواړو شعار دا و، سلوګن دا و چې پښتون قامي وحدت ولې پکار دی، ولې پښتانه باید په دې پوه شي، ولې د پاکستان واکدارانو ته دا پیغام ورسول شي چې مومن که په کونړ کې دي او که په مومندو کې دي د یو نیکه اولاد دی، د یو نیکه کړوسی دي او بچي دي، او که په سپین بولدک کې دي او که په چمن کې دي. دوی ته باید د پاکستان د ویزې، د پاسپورټ او د سفارش اجازت نه وي. دی باید کاروبار وکړي، ازادي وکړي. دی باید تګ راتګ وکړي، ازادي وکړي. دا پوله دی نه منله. هغه وخت یو خبریال چې دا وخت په اسلام آباد کې دی، د مشهور ټلویزیون مشهور خپرونې کوربه دی. زه مخامخ ناست وم، ممکنه توګه 40 کلن 50 کلن زلمی وم. دونه پوه هم نه لرله، دونه زړور هم نه وم. هغه راپاسې د تور جامې اغوستې وې، د خپله جولۍ داسې وغوړوله. وی افضل خان لالا او د بل شخص ته ویل پلانکیه خدای او رسول ته وګوره، دې جولۍ ته وګوره، موږ نه قلار شئ. موږ د دغه خلکو سره مه یو ځای کوئ چا چې عمر په ټوپک، په تپنګ او توره باندې تېر کړی دی. موږ خو د قلم خاوندان یو، موږ پوه یو، موږ پوره امن یو، موږ سیولایزډ یو. ما په زړه کې داسې سړکه تېره شوه، درد تېر شو، خو ما د هغې نه ځواب ویلی شو نه ما مشرانو مخکې د هغې بحث کوو. بهرحال افضل خان لالا او د هغې بل شخص هغه څه ځواب وویلو، هغه یې پوهه کړ. نن د دې پیښې نه نږدې 25 کاله وروستو یو وار بیا زما هغه روح کې هغه ګرمي زه محسوسه ومه. زه په جرمني کې یم، د جرمني په کولن ښار کې یم او زه د ملګرو بوتلم یو بل ښار ته. زما دوست چې ما سره کوم ولاړ دی، ما ورته ویل چې په دې وطن کې داسې یو کور دی، داسې یو علاقه ده، داسې یو سیمه ده کوم چې زما په ذهني روزنه کې بالواسطه توګه یو ډېر مهم رول لوبولی دی او ما ته یو سیاسي شعور راکولو کې یو خپل یو روحاني پیغام را رسولی دی. دن په هغه کور کې موجود یم. د هغې کور، د هغې سړي، د هغې شخص د زامنو سره هغه پښتون نیشنلسټ ګوند د بنسټګرو چې پکې ټول شامل وو، ډېر پکې شامل وو، د هغې د سیاسي وارثانو سره، د هغه د بچیانو سره او د هغه د خپلوانو سره. دا کور دی د محترم خدای بخلي زموږ سیاسي لارښود او رهبر ښاغلي کبیر سوري صاحب. څوک و کبیر سوری؟ څرنګه هغه په 1993 کې د اروپا په جرمني کې د دې اعلان د خپلو ملګرو سره په شریکه همت وکړه، جرأت یې وکړه چې د ډیورنډ کرغېړنه کرښه له منځه لاړه. ځکه 100 کاله پوره شو. راځئ دې کور د هغه تحریک او د هغه سیاسي سوچ د وارثانو سره خبرو وکړم او زه د خپل اروپا په دې سفر کې دا نننۍ ماښامۍ تر ټولو مهم ګڼم، تر ټولو په ویاړ سره وایم چې باید په نړۍ کې په هغه غامونو کې داسې شخصیتونه نه یوازې دا چې یاد وساتل شي، د هغو خبرې، د هغو محنت، د هغو کړاوونه تر خلکو ورسول شي. که څه هم په هغه وخت کې هغه ملګري دې خبرې ګواه دي چې هغه روشن پاکستان د پاکستان اخبار زه یې مدیر وم، په هغې کې هم په دې قامي وحدت باندې، پښتون قامي وحدت باندې ما د سلیم راز صاحب خدای بخلي او د افضل خان لالا ترمنځ د مناظرې
یو بندوبست کړی و، یو خواته به د افضل خان الله غږ و، بل خواته به سلیم راز غږ و. په دې مې کار کوو. که څه هم په سیاسي توګه باندې، په شعوري توګه باندې زما پختګي دومره نه وه، خو هغه پیغام دومره ما دروند ګڼه چې ما دا کار کوو. زما د دغه وخت دغه ډېر ټول ملګري دې خبرې ګواه دي چې هغه اخبار چې د پاکستان د جرنیلانو پلویتوب یې وخت کې کوو، بیا په دغه وخت کې د پښتونستان د لوی افغانستان د ارمان مرکز جوړ شو. راځئ چې ډېرې خبرې نه کوم، د دې ملګرو سره خبرې وکړو. دا څوک دي؟ نن دا تحریک شته دی که نه؟ پښتون نیشنلسټ موومنټ ژوندی دی که نه؟ د هغه وخت څه کارونه کړي وو؟ دویم دریم نسل سره هم خبرې کوو. راځئ چې ستاسو ملاقات وکړم. سلام، ستړي مه شئ. جوړ په خیر. جوړ په خیر. دا محترم زمونږ د کبیر سوري صاحب زوی دی، زما دوست دی او د نوم دی ښاغلی نصیر ستوری. دلته دا بل ملګري سره ملاقات کوم، بیا دی سره خبرې کوم. ستړي مه شئ. سلامونه. جوړ په خیر. اختر مو نیکمرغه. ته خپل نوم راته ووایه. زما نوم ډاکټر لونګ یوسفزی دی. ډاکټر لونګ یوسفزی. زه د کبیر ستوري وراره یم. ډاکټر لونګ یوسفزی. مهرباني. تاسو کښېنئ. ستړي مه شئ. جوړ په خیر. ته څنګه یې؟ زه سباوون یم. سباوون یې. او ته عمر دې څومره دی؟ زما اوس 27 کاله. او ته د کبیر سوري صاحب بسه یم. او ته د چا زوی؟ د عبدالبصیر ستوري. او هغه چېرته دی؟ دا مه وایه راته، کښېنه، ما ته پته نه چېرته دی. جوړ په خیر. ستاسو نوم دی؟ زما نوم سنگر ستوري دی. سنگر ستوری. او ته هم د بصیر زوی او هغه چېرته دی؟ ته هم راته مه وایه، او زه پوهېږم چې چېرته دی. او زه تا طرف ته راځم، خو ول د خپل ملګري سره دوست سره ملاقات وکړم. دا زما شاعر ملګری دی، دا نسیم دی، دا ستوری دی او دی ځلیږي. نسیم کتابونو تعارف تاسو سره ما کړی و، په جنګلو مې کړې وه. دا زما ورونه دي، دوستان دي، ملګري دي. تا سره به خبرې کوم او تا هم تپوس ته کوم چې څوک یې؟ دا زما د استاد محترم کبیر ستوري صاحب زوی دی. مهرباني. تاسې کښېنئ. ښه. او سلام، ستړي مه شئ. جوړ په خیر. جوړ په خیر. خیر. دا ستا کوټ خو ما پورې راغلی دی. دا د ما قرض کړی دی. زه په لاره په سفر په جامو کې وم او زما ملګری چې کیمرې شاته دی ما ته ویل چې دا کوټ واچوه، دا جامې دې ښه نه ښکاري. ستاسو نوم دی؟ ما ستاسو د ملګري نه بیا چې دی دا کوټ واخیسته. ته پوه. ستاسو نوم دی؟ زما نوم سپین غر بیدار دی. او سپین غر ته پېښور کې بلد یې؟ او د پېښور پوهنتون نه ما درس ویلی دی. څه دې ویلي دي پېښور پوهنتون کمپیوټر ساینس. او دلته په کوم عمر کې راغلی؟ دلته چې دی زه اوس تازه راغلی په 2019 کال کې. 2012 کې. او د بورس د 2000 که 2019 کې که 2019 دا به سره ټوک کولی. کښېنه. مهرباني. موږ د نصیر خان سره خبرې کوو لږ ساعت لپاره. راځئ. مهرباني. مهرباني. تاسو کښېنئ. مهرباني. تاسو کښېنئ. په موجوده وخت کې چې د ګوند کې ایډوکیټ علي خان مسعود چې دی هغه د ګوند مشر دی. هم په جرمني کې دی. په جرمني کې دلته و پرتال کې اوسېږي. محمد شیرین ګردیوال چې دی هغه د ګوند لومړی مرستیال دی، سینیر وایس پریزیډنټ چې ورته وایي. زه په خپله چې یم نو زه پکې جنرال سیکرټري یم. تاسو اوس څه کوئ نن سبا؟ څه هلې ځلې لرئ؟ څه سیاسي فعالیتونه لرئ؟ موږ خو دلته ډېر یعنې ته که سړی د لږ وروسته لاړ شي نو دغه تقریبا د په جرمني کې او بیا خاص کر په دا کولن چې دی دا د پښتنو او د سیاسي خوځښتونو او د سیاسي هلو ځلو یو مرکز دی. دې مرکز کې ډېر خلکو قرباني ورکړي، زموږ مشرانو قرباني ورکړي، د دې ګوند مشرانو قرباني پکې ورکړي، ډېر تکلیفونه یې ایستلي دي، شپه ورځې کار کړی دی. یعنې که وویل چې دلته مخکې یعنې د دې ګوند سره بلکې په څنګ کې بیا د پښتنو یو کلتوري ټولنه هم جوړه شوه. د پښتنو کلتوري ټولنه، یعنې چې دا کلتوري ټولنه هم که څوک نه غواړي چې په ګوند کې غړی شي، سیاسي فعالیت کول نه غواړي، نو ټولنه کې دې غړی شي. دې نه وروسته بیا د پښتونکور په نامه باندې بن مرکز هغه هم جوړ شو که نه، یو کلتوري مرکز. نو د پښتنو کلتوري مرکز مشر چې وی د هغه هدایت بانګش هغه مشري هغه په غاړه واخیستله، او د پښتنو کلتوري ټولنه چې هغه محمد شیرین ګردیوال مشر شو. مخکې بل مشر و، بیا وروسته چې دی چې هغه مشر شو نو ډېره فعاله شوله هغه کلتوري ټولنه. هغه کلتوري ټولنه د دې ګوند غړې ده، ممبر دی. دغه پښتونکور چې و دا هم د دې ګوند ممبر و. نو دا چې دی او د دې کلتوري ټولنې مشر چې و دا د دې ګوند مرستیال و که نه. یعنې دا ټول یو بل کې سره نښتي وو، یو بل کې سره ننوتي دي. او اوس هم دا فعالیتونه اوس دا فعالیتونه کوي، د ګوند فعالیتونه روان دي. اخري فعالیت مو کله کړی او څه مو کړي وو؟ موږ په 2018 کال کې چې کله دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ راوټو کېده، د ګوند د مشرانو جرګې په کولن په هورت خال کې
غونډه وکړه او د دې پوره ملاتړ اعلان کړ. موږ دا ټولې خپلې هلې ځلې ودرولې، موږ پی ټي ایم ته مخه ورکړله. په پی ټي ایم کې چې یو د پی ټي ایم لپاره د اړیکو لپاره محمد شیرین ګردیوال هغه د پی ټي ایم د اړیکو لپاره وټاکل شو چې هغه به د مشر منظور سره هم خبرې کولې، دلته به غونډې هم کولې. نو دلته بیا موږ دا د خپلې هلې ځلې لږ دلته په قلار کړلې، موږ مخه ټوله پی ټي ایم ته واړوله. د پی ټي ایم په اروپایي ټاکنو کې، په اروپایي غونډو کې، په دې ټولو لاریونونو کې زموږ فعاله ونډه وه. زموږ کوم ملګري چې په داخل د پېښور کې وو یا په داخل د پښتونخوا کې وو، زموږ ملګري چې په افغانستان کې وو، موږ ټولو هغې ته ویلي دي چې تاسې به د پی ټي ایم ملاتړ کوئ. که کوم ښکاره کولی شي ښکاره کوئ، که کوم ښکاره نه شي کولی خو بس د دې ملاتړ به کوئ. موږ ټولې هغې ته دا هڅې او زموږ د هلې ځلې ټولې موږ پی ټي ایم ته وقف کړې وې. اوس چې دی اوس موږ غواړو چې د پی ټي ایم خو اوس په خپو ودرېدلی دی، منظم شوی دی، غواړو چې اوس موږ بېرته خپلې هلې ځلې بېرته بیا را شروع کړو، سیاسي فعالیتونه شروع کړئ. سیاسي فعالیتونه بېرته را شروع. زموږ سیاسي فعالیتونه اوس که موږ درته حساب وکړو، دلته موږ دومره غونډې کړي دي چې هغه د پښتون قومي وحدت لپاره دلته غونډې شوي دي، سیمینارونه شوي دي. دلته د خان الله خو هغه ډېر ځل راغلی دی دې غونډو ته، مور بي بي نسیم ولی بي بي راغلی ده، یا بلور حاجي صاحب بلور راغلی دی، جمال خټک بابا راغلی، بزنجوب راغلی، ولی خان بابا راغلی دی. یعنې داسې مشران چې نه دي پاتې چې دلته نه دي راغلي، د غونډو کې برخې اخیستې دي. اڅکزی صاحب راغلی دی، مندوخیل صاحب راغلی، محمود خان اڅکزی صاحب، محمود خان اڅکزی صاحب هم راغلی، دا ټول راغلي دلته. یعنې دا ګوند یو غټ دغه دا و چې دا لکه د لر او بر دغه لپاره یو د یووالي لپاره د یو برج یا پل کار د برج یا بل کار د دې ګوند دا د پښتون قومي وحدت دغه چې زموږ د مشران وایي موږ ته چې د دې د پښتون قومي وحدت دا فکر هم زیات هغه اغېز چې لري دا د جرمني نه شوی دی پکې. زه د وخت احساس هم لرم، نور ملګرو سره هم خبرې کوم. څنګه ته اول زه په سفر کې یم او لیدونکي اورېدونکي به هم دې باندې په دې تمه وي چې اوس تاسو په جرمني کې یوازې د هلې ځلې کوئ، که نه په هلته لوی وطن کې یا په کوز او بر وطن کې هم دا فعالیتونه شته دي او ملګري مو شته دی؟ موږ په دواړو هلته هم کوو، دلته هم کوو. موږ په بر وطن کې هم کوو، موږ په دغه کې هم کول. په زموږ د مشرانو به ویل چې نه، موږ په کوزه خوا کې دا ګوند باید رجسټر نه شي، ځکه هلته یو قومي ګوندونه شته دغه پرې راځي. بره خوا کې چې نو موږ کله چې د جمهوریت راغی نو په هغه کې یو ستونزه پیښه شوه. جلال الدماب حامد کرزي صاحب په وخت کې هغه کې دا جلال الدماب ورسره وایي حامد کرزي صاحب په وخت کې هغې د دې ګوندونو په هغه کې قانون کې داسې یو دغه راایستلی و، تغییر راوستی چې هېڅوک نشي کولی چې د قوم یا د منطقې په نوم باندې ګوند رجسټر کړي. نو زموږ چونکې دا ګوند نوم پښتون سوشل ډیموکراټیک و، پښتون پکې نو دې ته اجازه نه ورکوله. بیا زموږ مشران جرګې مشران کېناستو، دوی پرېکړه وکړه موږ به یو دلته به ورته دا ویو خو بل نوم به ورکړو، دا به رجسټر کړو که نه. نو هلته موږ وکیلان بیا دغه ګوند زموږ په دغه کې رجسټر شوی ونه شو په افغانستان کې. افغاني صاحب په وخت کې شوی و، په هغه کې ونه شو ځکه دا قانون هماغه رقم پاتې خو وجود لري دا هلته هم شته دی، زموږ ملګري شته، دلته هم شته دی. موږ دا کوم دغه چې کوي دا دلته که تا چې زیاتره کوم ملګري ویني دا ټول زموږ د دې ګوند غړي دي. زه به ستاسو سره انګلینډ کې هم څنګه شته دی اخري یو پیغام هم درنه اخلمه زلمي کول ته یا ستاسو د ګوند په هکله. خو زه بیا یو ځل وایم لیدونکو اورېدونکو ته زه ډېر په بخښنه سره زه په سفر کې یم او هم دومره زما وس و چې هم دومره خبرې وکړم. او البته د دې نه مخکې چې د نور ملګرو پېژندګلو مې در سره کړې وه، یو سیکنډ یا ثانیه یا یو منټ د هغو سره مختصر خبره کوم. بیا په آخره کې موږ د دې ګوند د جنرال سیکرټري یا جي اس سره یو منټ بیا خبرې وکړو. تاسو را سره اوسئ، خو ډاکټر صاحب طرف ته ورځم، ستاسو په اجازه. ته د ګوند جنرال سیکرټري نو with your kind permission. نو زه که کینم بیا بډې یو جنجال وي، نو داسې به تاسو راسه زحمت کوئ، وار په وار به یو ملګری ودرېږئ، خفه کېږئ به نه. نو زه ستاسو ته خو ډاکټر یې دلته او البته ته هم د ګوند سره تړون لري سیاسي؟ بالکل، دا خو زموږ ګوند دی، زموږ تره چې دی د دې ګوند اساس او بنسټ چې دی دلته ایښی په جرمني کې. نو تاسو څه فکر کوئ دې ګوند یا د ګوند بنسټګرو تر اوسه پورې تر غټ لاسته راوړنه ستا په حساب سره ډاکټر صاحب سره؟ زما په حساب سره یعنې ډېره زیاته دلته لاسته راوړنه. زه همیش دلته د دې ګوند نور مشران چې کوم دي کله چې زه سره مخامخ شم، یعنې دلته چې په دې جرمني کې چې دی کوم د اساس ایښی دی او دغه د پښتو شعور یې موږ ته رالېږدولی، دا ډېر غټ کار یې کړی. یعنې دلته په دې هېواد کې چې یعنې موږ د پښتو سره یعنې زموږ ماشومان پښتو ژبه وایي، موږ خپله یعنې په دې پښتو دپاره ډېر زیات کار کوو. نو دا د دغه مشرانو لاسته راوړنې دي چې که چېرته دی نه وی، کیدای شي چې یعنې زموږ دغه جنریشن یا دا زموږ ماشومان یا کوچنیان چې دی دا اوس نه وی. دا ډېره مهمه. ته د کوم مودې نه په جرمني کې پاتې کېږي؟
زه تقریبا 2004 کال نه دلته راغلی یم 20 کاله دی وشو او د دې اوس ماشومان دلته دي ماشومان هم دلته دي پښتو خپلو کې سره وایي بالکل صحیح پښتو او وایم. دا نومونه چې څونه د کبیر ستوري صاحب د وخت را روان دي زه فکر کوم دغه د نیکه د وخت را روان دي دا دومره ښایسته ښایسته نومونه اوس خپل اولادونو ته مو منتقل کړي دي داسې کوم نوم چې داسې وي څنګه چې لکه مثال په توګه امیر کروړ دلته یو نوم دی زه به سره خبرې کوم داسې نومونه په ماشومانو کوم چې شته دی بالکل هو داسې یعنې زموږ د کورنۍ ټول نومونه هم داسې لکه مثال په تور زموږ نه چې دا واړه دي یعنې دغه وروسته جنریشن دی یعنې د دې لکه پوهیال شو پتوال شو پښتیان شو او دا په جرمني کې دا نومونه دي دا نومونه دي ورته او جرمنیان ویلی شي دوی ته هم دونه سخت نه دي ځکه دا لکه مثال په نجونو کې چې دی لیما یا پرخه یا مقصد صابه داسې نومونه ټول موږ پښتو نومونه دي. ډاکټر صاحب ډېره مننه تشکر موږ وخت کمی دی که نه ډېرې خبرې مو سره کولې لږ مختصر ته څه کوې دلته ستا مصروفیت سره ژوند کې ته یوازې په بازارونو کې ګرځې که نور څه کار کوې نه زه دلته راغلی یم کمپیوټر ساینس مې کړی دی په پاکستان کې بیا دلته راغلی یم اوس کونسلنس انټیلیجنس ورته وایي دلته جرمني کې نو آرټیفیشل انټیلیجنس کوم او ماسټرز دا ستا نمبر خو به دلته نږدې دی 2000 خلکو سره یې دا د واتس اپ که دا زه په خپل پروګرام کې ورکم نو وډ یو هینډل اټ نه داسې څه خبره خو نشته I know what I'm saying. Yes, yes, I'm getting it. Sit down, man. مهرباني ښه ته تاسو څه کوئ زم ډاکټر یم دلته د څه شي ډاکټر د طب ډاکټر یم یعنی ولې جنجال جوړای انټرنل میډیسن جنرال میډیسنز کې او کوم روغتون کې یې کنه کلینیک کې روغتون کې کار کوم او هم د امریکا جرمني کې سبق ویلی او کنه دلته درس ویلی دی ښه دلته او ژوند مو ښه روان دی دلته کې کوم د نسلي توپیري چلن کله مخ شوی ورسره یاره ډېر دلته د محیط خو همداسې دی چې ډېر ښه محیط نه دی د مسلمانانو دپاره پښتنو دپاره خو شکر الحمدلله چې مخکې زموږ مشران وویلي زموږ نیکه موږ ته دلته دا شعور پرېښودی دی چې خپل اولادونو ته اوس لېږدوو او د پښتني کلتور چې د هغه مخې ته وړو دلته ته څنګه باچا خان نو موږ نشو هېرولی کله چې موږ د کبیر سوري نوم واخلو د هغه اولادونو ته راغلی دي نو ته څنګه دا سچویشن داسې حال سره چې مخ شې چې ته پوهېږي چې دا یو توپیري لکه تا ته به د ګاندي جي قصه یاد وي کله چې دی د هندوستان نه دغه ته ځي افریقا ته نو په ریلګاډي کې د هغه سره څه چلن کېږي او هغه سټرټیجي خپلوي تاسو ممکنه توګه لوستي خو ته سټرټیجي څه وي کله چې داسې محسوس کړي چې یو سړی دی په دې بنیاد تاسو توپیري چلن کوي چې ته د دې ځای پیدا شوی ډچ نه یې خو موږ کوشش کوو چې موږ ورسره ډېر یعنې په خوشحالۍ سره خبرې وکړو چې هغې ته یو ښه عکس خپل پرېږدو چې آینده دپاره نور خارجیانو دپاره بیا یو ښه عکس پاتې شي چې هغې ورسره بیا ډېر لانجې ونه کړی شي ډاکټر صاحب ډېر مهرباني تاسو کښېنئ او زه د بل د چا نه چې ما کوټ قرض اخیستی دی زه سره ته ورځم ښه او تاسو څه کوئ زه دلته خپله ما ماسټري کړې ده د بون پوهنتون نه او اوس چې دی زه خپل په بخش کې کار کوم د کمپیوټر ساینس ماسټري په څه کړې وه کمپیوټر ساینس کې او ته په خپله د خپل ته د بصیر زوی ښه بصیر د کبیر صاحب زوی و ته یې نوسی د خپل نیکه په هکله کوم یاداشت لرې خبره ته یاده ده ډېر زموږ نیکه چې دی یو ډېر لوی شخصیت و او یو ښه خاطره دا ده چې هغې موږ ته دا شعور رالېږدولی دی چې موږ څنګه خپل تعلیمي دا دغه چې دی سفر مخې ته وړاندې ویوړو دا زموږ په فامیل کې چې دا څومره تعلیمونه موږ اوس مخې ته وړاندې وړو که څوک ډاکټر دی که څوک انجینر دی دا د زموږ د ډاکټر کبیر ستوري او زموږ د نیکه په برکت دی ځکه خپله نن دلته ناست یم او ما خپل ماسټري سرته رسولی خپل بورس مې راکړی دی نو دا د هغې هڅې وي او د هغې چې دی شعور چې موږ ته رالېږدولی او د هغې په اساس باندې موږ دلته ناست یو خپل ماسټرین یا خپل ډاکټرین هم دلته ورسوو آفرین مهرباني تاسو کښېنئ زه به د امیر کروړ خان سړی مشې او دا خو په سوات کې یوازې په سلامپور کې جوړېږي دا کوټونه خبر یې خبر نه سلامپور نومې دی د هغې ځای نه په سوات کې ډېر ښایسته ځای دی خو اوس د خلک اسلامپور وایي او دا زه د نجیره یم دونه ښایسته جامې د اغوستې دي تاسو څه کوئ دلته بزنسمین یم خو ما دلته په ښاروالۍ چې ورته وایي راټ هاوس نه چې ورته وایي په هغې کې زه ممبر تېر شوی یم سیاسي منتخب شوی وي منتخب شوی د جرمن د چپې پارټۍ نه زه منتخب شوی وم کوم ته چې لیفټ وینګ وایي لینک کور چې ورته وایي کنپالي په 1914 نه تر 1919 پورې نږدې 15 کاله 15 کاله مدوره وه اوس د سیاست نه ریټایر دي ریټایر نه یم خو بس وخت ورته نه لرو که نه بس ممبر یم
او که وخت مې پیدا کړو بیا پکې بیا هم کوئ ولې د لیفټس د یا د کنپالۍ سیاسي فکر کوئ چې ضرورت لري انسانیت یا دنیا ته کنپاله سوچ لرونکی سیاستمدار یې یعنی د زاړه پالو یا د دې خط استعمال نه د رایټ سایډ ته خلاص ته چې کوم خلک دی دا ته فکر کوي ولې ضروري نه دي او تاسو ولې ضروري یې موږ ضروري په دې چې دا کم خلک چې دا کومه طبقه چې موږ ته څنګه دا مالدار طبقه ده دا ټول یې والخت روان دي شتمن خلک او موږ مثال په توګه ډانلډ ټرمپ اینډ کمپنی او کمپنی نو موږ غواړو د عام خلکو ته لکه زموږ د عام خلکو ته باید سړی کار وکړي څنګه یعنی دې ته خدمت وکړي هغه خلک چې هغه شتمن نه دي هغه خلک چې بېوسه دي هغه خلک چې بېوزله دي هغه خلک چې غږ نه پورته کېږي هغه خلک چې په مذهبي توپیري چلند یقین نه لري یعنی برابر انسانان دي برابر انسان دې خاطر بس دې ته کار پکار دی او ستاسو د ګوند نوم سره په امریکا وبخښئ په جرمني کې د لینک ان چپیان ډېره مهرباني نایس ټو میټ یو سر تھینک یو ډېره مهرباني زه خپل ملګري له په اخر کې ورځم کم چې زما شاعر ملګری دی او زما ورسره ډېره مینه ده یو نظم یې هم ډېر ښایسته لیکلی و چې دغه ته رالمه دا دی زموږ ډېر ملت پال خوږ ژبی شاعر نسیم ستوری ستړي مه شئ زه به دا سیاسي قصې ستا سره نه کوم او ډېر وخت هم نه لرم او ته پوهېږې چې زه په روانه کې یم خو زه غواړم چې خپل د دې دا ملګري هم واوري او زه هم واورم یو کلام وي که یو پیغام وي چې هغه راسره شریک کړي ځکه چې دا به زما لپاره خوشبختي وي چې زه ستا سره دلته ملاقات مې وشو په روانه کې او یو کلام درنه واخلم ارشاد زه به د ویښ ان نه ویخان تاسو د کتاب نوم دی زما د کتاب نوم دی اخراني کتاب د 15مه ټولګه د هغې څخه به یو شعر راواخلم او مخې ته مې همداسې راغی انتخاب کړی مې نه راخلم یو مې په زړه باندې د ستوري لوی تصویر پروت دی یو مې په زړه باندې د ستوري لوی تصویر پروت دی بل مې د ژوند په افسانو کې خپل تقدیر پروت دی د زړه ګلشن مې د آباد د ستوري فکر باندې د زړه ګلشن مې د آباد د ستوري فکر باندې ژوندو خیالونو کې د مینې لوی بهیر پروت دی او د محبت د امیدونو د سپرلي رنګونو د محبت د امیدونو د سپرلي رنګونو زما په شعر باندې د ستوري هم تاثیر پروت دی او د دې وختونو ډیوه تته مزل ستړی ستړی د دې وختونو دیوه ټټه مزړ ستړی ستړی دا په لمن د سباوون کې څه تغییر پروت دی او اسمان ستا غېږه خالي ده رڼا ورکه ښکاري اسمان ستا غېږه خالي ده رڼا ورکه ښکاري د کونړ خاوره کې پښتون ستوری کبیر پروت دی ډېر ښایسته شعر دی د کونړ خاوره کې پښتون ستوری کبیر پروت دی اسمان ستا غېږه خالي ده رڼا ورکه ښکاري د کونړ خاوره کې پښتون ستوری کبیر پروت دی ما نسیم ستوري سه د خپل ستوري رڼا د مل ما نسیم ستوري سه د خپل ستوري رڼا د مل د ستوري هر یو خبره کې تعبیر پروت دی ډېر ښایسته او یو اخري پوښتنه تر اوسه مو څونه کتابونه چاپ دي زما 15 کتابونه چاپ دي او شپږم ان شاء الله تعالی بل کال به راتلونکي کال کې هغه کتاب چې په افغانستان کې بیا خلکو پابندي لګولې هغه پابندي اوس هم شته که آزاده شوه هغه له عمل د پروت دی یو کتاب ملابند نه یو کتاب داسې چې هغه پابندۍ سره مخ دی او راتلونکي کتابونه مشترک څه راتلونکي یو کتاب مې بل قابو تیار کړی دی خو بل کال به ان شاء الله تعالی ان شاء الله تعالی داسې وي چې مولانا فضل الرحمن ډېر متاثره یې جوخ دی وې چې د خدای رضا به کېږي ان شاء الله تعالی او نظم نه علاوه نثر هم لیکي نثرونه یو د قصو دغه مې وړه ټولګه مې شروع کړې ده هغه د کومه لیکمه او نثر او دلته خو لیکوالان نور هم ډېر دي خو زه ستا نه یو واده اخلم باید ته داسې وکړې چې دا موږ چې کوم مختصر قصه وکړه دا خو یو ټیزر و یو کمرشل و که نه پوره قصه مو نه ده کړې باید د کبیر سوري صاحب د ژوند د چې موږ دلته قصه وکړې دلته افغانان به راتلل په کلو بانډو کې پاتې کېدل ښار ته یې نه پرېښودل هغه به ورته پرچه ورکوله په دا پرچه کې به هغه ورته لیکل چې ته ناروغه دی چې ښار ته راشي روزګار پیدا کړي دا دومره مهمه قصه موږ نه ده کړې داسې نورې قصې دي داسې بلها قصې دي بزنجو دلته راغلی دی ولي خان راغلی دی د خلکو دا باید تاسو ولیکئ په نثر کې تاسو دا امکان لري چې دا تاریخ باید راتلونکي نسل ته پاتې شي دومره وخت لري نه زه په دې ټوله کې پښتور په دې ما چې 1993 کې کومه ورځ باندې چې د پښتنو د یووالي ورځ موږ نوموله په دغه غونډه کې مو زه ومږه نه زما مرام دا دی چې تاریخ
یاد وساتو او خلک وستایو کوم چې اصلي اتلان او هیروز دي او اصلي اتلان او هیروز زموږ په وطن کې زموږ په ملت کې د سونو زرګونو په شمېره کې دي خو د هغه ذکر نه کېږي. اکثره موږ ذکر د احمد شاه ابدالي نه را شروع کړو او داسې په سر تیر شو. په دا منځ کې داسې خلکو چې هغه عملي مبارزه باندې په سیاسي مبارزه یقین لره هغه خلک هم باید یاد وساتل شي. په کې یو و کبیر سوری. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته راغلم او زه د خپل دوست ملګري چې د هالینډ نه د پرون راسي زه ځان سره ملګری کړی یم سمی جان چې دلته کې د پی ټي ایم په فعالیتونو کې هم ډېره منډه وایي او پرون چې ورته ما وویل زه سفر کې یم زه لاری نه لرم زه یو خوا ته ځم بل ته ځم نږدې 900 یا 800 کیلومتره سفر کې تر اوسه پورې ما سر دی او د دې ځای نه بیا 300 کیلومتر نور یو بل ځای کې ماته سفر کوي. سمی جان دی اوس دا کیمره په لاس کې نیولې ده. ځینې خلک داسې هم وي چې هغه نه غواړي کیمرې مخې ته راشي خو هغه په عملي مبارزه او په عملي سوچ باندې یقین لرونکي خلک دی. د ده هم ډېره مننه سمی جان او ستاسو هم ډېره مننه چې ننني بي کاسټ په سپیشل ویری سپیشل ویری سپیشل بي کاسټ کې ما سره ملګري وای د یو بل بي کاسټ سره تر یو بل بي کاسټ پورې د خپل یو شعر چې ماته 28 کاله مخکې 28 کاله پخوا لیکلی و د عبدالعلي غروشي صاحب په کتاب باندې چاپ دی چې ستا په سینه د کرښې ذکر بیا ځکه کوم ګرانه وطنه د دې زخم درد مې نه کمیږي. همدې شعر سره ستاسو نه غواړم اجازت په مخه.